السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولا. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده څنګه کولی شو خپل موټرسایکل ته د 50 روپو کپسټر د بیټرۍ په ځای ورته نصب او کنیکشن کو او د 15 کالو لپاره د دې څخه استفاده وکړو. دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو کچيري ستاسو د موټرسایکل بیټرۍ نه بار بار خرابېږي او تاسو د دې د بدلیدو څخه نور خسته شوي وي او نور د نوې بیټرۍ د اخیستلو توان او طاقت نه لري، نو دوستانو د خفګان او ټینشن خبره نه ده. د دې مشکل د حل فصل لپاره دوستانو تاسو کولای شئ په بازار کې د الکتریکل سنټرونو څخه یو عدد فالر کپسټر چې پازیټیو او نیگیټیو یعنی مثبت او منفي قطبونه ولري دا نوې خریداري کوي او خپل موټرسایکل ته د بیټرۍ په ځای نصب او کنیکشن کوي او د 15 کالو لپاره د نوې بیټرۍ د اخیستو د ټینشن او مشکل څخه ځانونه بیغمه کوي. نو راځو دوستانو دغه مهم کپسټر ته چې دا مهم کپسټر عبارت دی د 50 ولټ ډیسی او 4900 مایکرو پرادې څخه چې دا کپسټر په برېښنايي دکانونو کې ملاويږي د 500 نه تر 100 افغانیو پورې. نو دوستانو دا واز زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل مرګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.